वालेकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. دوستانو، په دیر کې یو ظالم راپاسېدل او خپل ښایسته ښکلی ځوان هلک یې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو، دا ویل کېږي چې دا هلک د ملکن یونیورسټۍ سټوډنټ و او ملکن یونیورسټۍ کې به یې سبق ویل. نو دوستانو، دا یې ولې قتل کړو؟ اخر کومه ګناه یې کړې وه؟ دوستانو، د دې په هکله تاسو سره مکمل معلومات شریکو. خو د دې نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو، ډیره افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. دوستانو، په دیر کې ښایسته ښکلی ځوان چا ظالمانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو، د قاتل په موقع باندې گرفتار کړلی شو. او دوستانو، چې کله د قاتل نه تپوس وکړو چې دا دومره ظلم او زیاتې تا ولې وکړل، نو دوستانو ویلې چې د زما د خور سره تعلقاتو او د کس ما څو ځله منې کړی و چې ته داسې غلط حرکتونه مه کوه او داسې کار مه کوه، ځکه چې دا د پښتو معاشره ده. خو چونکې دا نه منې کېدو، د دې د وجې زه اخر تنګ شوم او دا ما قتل کړو. دوستانو، د هلک خبرې دا وه چې ما د خپل غیرت دپاره دا هلک قتل کو او دته څو ځله ما ویلي مو چې ته داسې کار مه کوه، خو چونکې دا نه منې کېدو او دا زمونږ په رشته دارو کې هم و، نو د دې د وجې دا ما قتل کړو. دوستانو، که موږ سوچو کې د غیرت په نوم باندې زمونږ په پښتنو کې ډیر زیات داسې کیسونه مخې ته راځي چې د غیرت په نوم باندې یو بل قتل کیږي. نو د دې دپاره پکار دی چې د دې مخنیوي دپاره داسې یو رولز ریګولیشن جوړ شي چې دا کار ډیر زیات ودري او ډیر نور خلک داسې کارونو کې ملوث نشي. ډیره مننه، شکریه، د الله په امان.